السلام علیکم مرګرو په ایشیا کپ کې په سوپر 4 مرحله کې د پاکستان او د بنگلاديش لومبنی میچ شو چې هغه پاکستان وګټو بنگلاديش ټاس ګټلو چې ګیو ته ټارګټ یې ورته په 38 اوورو کې تقریبا په 39 اوورو کې ورته دغه 193 ټارګټ یې چې لس وار وکټ ته پاکستاني بالران غورځولي وي د دغه په مقابله کې د دغه په جواب کې ورته پاکستاني بیټسمنانو 194 رنز وکړو دغه میچ ولاواړو د پاکستاني ټیم نه 3 وکټ غورځېدلې په 39 اوورو او په 3 بالو ول دغه میچ راواړو ټیم دنه خرابون خو بده کې د پاکستان ټیم کم سکور کارت چې دی بل تر ته پاکستاني بالران چې کم شاندار بالینګ کړي په کې هارس لوک ډیر خولي بالینګ کړي دی د پاکستان ټیم کم سکور کارت چې پای کې په هر زمان په 31 بال 20 رنز امام الحق 84 بال 78 رن چې د پکې مین رنزونه کړیو میچ چې د سوې ډول غټل نه دا غلط نه په 22 بال باندې 17 رنز بابر اعظم وکټ کیپر رضوان 79 بال 63 رنز آغا سلمان 21 بال 12 رنز دغه 15 کلاډیانو پاکستان چې دیول دغه میچ راوړل وی غټو بل طرف ته پاکستاني بالران چې کم شاندار بالینګ کړي دي نو پاغي کې شنشاه پریدي په 7 اوور کې 42 رنز ور کړی دي 1 وکټ یې غستې ده په دویم نمبر باندې نسیم شاه چې په شپږ اوور کې 34 رنز ور کړی 3 وکټ یې غستې دي خارس روپ په کې ډېره ښکلې مقابله کړې ده چې د په شپږ اوور کې صرف او صرف 19 رنز ور کړی دي او څلور غټې وکټ یې غستې دي فهیم اشرف 7 اوور 27 رنز ور کړی دی یو وکټ یې غستې شاداب خان 7 اوور 35 رنز ور کړی 0 وکټ آغا سلمان یو اوور کړی دی 11 رنز ور کړی 0 وکټ ابتهار احمد 15 اوور کړی دي 20 رنز یې غستې او یو وکټ یې غستې ده نو اوس په ډیر مرګري دا وی چې د پاکستان د روان میچونو بس چل کیږي د کم ټیمانو سره به نو پاره کې په 10 ستمبر باندې یو د انډیا سره دی بل طرف ته بیا په 14 ستمبر باندې د سریلانکا سره دی د پاکستان د میچ ډیر زیات ضروری و ځکه کو دی دا نه وی غټلې نو بیا هغه دواړه غټل لګیل ضروری نو دی وس د بنگلاديش نه د میچ غټو نو وس پاره دواړو کې یو موبایل یا یو غټو نو دی به د فائنل لپاره کوالیفای کی او یو ضروری خبر دا کوم چې په دې کې وس سیمی فائنل نشته په دې ایشیا کپ کې ډایرکټ په فائنل ته دی کوالیفای کوي بل طرف ته روان میچ کم دی په دې میچ پسې بل میچ کم دی نو غد سریلانکا او د بنگلاديش ترمنځ چې بیا غسو غټي سو کې به دې خبر سره بیا شریک کوم ویډیو لایک پیج نه پالو کړئ پیج پالو کړئ چې ویډیو دا بیا په ټیم باندې در رسیدل ویل لا پامان